زه نه پوهېږم چې دغه چوغک ډېر هوښیار ده که د نړۍ ستر او معتبر سازمانونه بشري سازمانونه لکه یونیما یونیسیر همدغسې په لسګونه نور سازمانونه تاسو وګورئ چې ما دغه لست تاسو ته ایښې ده دغه ټول وګورئ ویلي دي چې پاکستان سترایک کړی په شفاخانه باندې او بشري جنایت یې بللی ده بشري جنایت خو دغه چغک راځي وایي دا خپله طالبانو کړې ده او دا لیکنې چې دا سازمانونه کوي دا اسانه نه کوي څېړنې کوي تحقیق کوي ځکه دا معتبر سازمان ویل کېږي خو چغک ته ګوره د خواجه آصف ناجایز اولاد ده خو دغه خلک یې زه خو جدي نه نیسم زما افسوس په دې راځي چې دغه ځواک صاحب او خوشحال صاحب او نور برجسته ملګرو دوی باندې لایفونه ونیول خپل وخت یې ضایع کړ دوی د $100 لیوني دي خدای د مغلور مه بخه ښاغلی قرار صاحب خدای دې د بل اولاد په غم کې همدغسې وسېزه لکه دغه خلک چې سیزل سوي دي ډېر ظالم انسان ډېر بدبخت او ډېر کمظرفه انسان خو پر تقدیر اعظم په اصلي هدف باندې تاسو ته پته ده چې پاکستانیان یا پنجابیان موږ د 50 کاله وژني 45 کاله غیر مستقیم د خپلو ګډاګیانو د خپلو اجرتي قاتلانو د دغه په واسطه وژلو او موږ ته به دښمن معلوم نه و چې دا مو څوک وژني برعکس داسې یو زمینه مسایده کړې و چې خپلو قاتلانو تا ته ملي اتل وایو خو فضل د خدای کېږي دغه تېر 15 کاله مستقیم راځي موږ وژني فضل د خدای مې ځکه وویل چې بالاخره د پاکستان اصلي څېره وحشي څېره مو ولیدله پخوا خو بس هم ویل چې دا زموږ دښمن ده اوس په عمل کې ثابته چې دا زموږ دښمن ده او تاسو ته پته ده چې افغانان خپل غږ نه پرېږدي انشاءالله ټوله نړۍ د خنزیر سیستم پسې د پاکستان سیستم پسې راپورته شوې ده انشاءالله سیل به کوئ یو شی مې نیسي په عمر کې مې خیرانه ده کړې خو اوس یو خیرا کوم یا پاک پروردګار د دغه ماښامي د دغه روژې په خاطر دغه لر ګل خانان بر ګل خانان او دغه لنډغر د بچو په عذاب وسېږي د بچو په عذاب یې وسېږي ډېر ظالم انسانان او معتبر سازمانونه بشري سازمانونه لکه یونیما یونیسیر همدغسې په لسګونه نور سازمانونه تاسو وګورئ چې ما دغه لست تاسو ته ایښې ده دغه ټول وګورئ ویلي دي چې پاکستان سترایک کړی په شفاخانه باندې او بشري جنایت یې بللی ده بشري جنایت خو دغه چغک راځي وایي دا خپله طالبانو کړې ده او دا لیکنې چې دا سازمانونه کوي دا اسانه نه کوي څېړنې کوي تحقیق کوي ځکه دا معتبر سازمان ویل کېږي خو چغک ته ګوره د خواجه آصف ناجایز اولاد ده خو دغه خلک یې زه خو جدي نه نیسم زما افسوس په دې راځي چې دغه ځواک صاحب او خوشحال صاحب او نور برجسته ملګرو دوی باندې لایفونه ونیول خپل وخت یې ضایع کړ دوی د $100 لیوني دي خدای د مغلور مه بخه ښاغلی قرار صاحب خدای دې د بل اولاد په غم کې همدغسې وسېزه لکه دغه خلک چې سیزل سوي دي ډېر ظالم انسان ډېر بدبخت او ډېر کمظرفه انسان خو پر تقدیر اعظم په اصلي هدف باندې تاسو ته پته ده چې پاکستانیان یا پنجابیان موږ د 50 کاله وژني 45 کاله غیر مستقیم د خپلو ګډاګیانو د خپلو اجرتي قاتلانو د دغه په واسطه وژلو او موږ ته به دښمن معلوم نه و چې دا مو څوک وژني برعکس داسې یو زمینه مسایده کړې و چې خپلو قاتلانو تا ته ملي اتل وایو خو فضل د خدای کېږي دغه تېر 15 کاله مستقیم راځي موږ وژني فضل د خدای مې ځکه وویل چې بالاخره د پاکستان اصلي څېره وحشي څېره مو ولیدله پخوا خو بس هم ویل چې دا زموږ دښمن ده اوس په عمل کې ثابته چې دا زموږ دښمن ده او تاسو ته پته ده چې افغانان خپل غږ نه پرېږدي انشاءالله ټوله نړۍ د خنزیر سیستم پسې د پاکستان سیستم پسې راپورته شوې ده انشاءالله سیل به کوئ یو شی مې نیسي په عمر کې مې خیرانه ده کړې خو اوس یو خیرا کوم یا پاک پروردګار د دغه ماښامي د دغه روژې په خاطر دغه لر ګل خانان بر ګل خانان او دغه لنډغر د بچو په عذاب وسېږي د بچو په عذاب یې وسېږي ډېر ظالم انسانان دي